बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مو یم ملګرو په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته نارمل اینڈ ماډرن انګلیش کوم. نارمل انګلیش خو چې کم موږ عام انګلیش وایي یعنی پخوانی انګلیش یا اوس چې موږ کم عام انګلیش وایي او ماډرن انګلیش چې کم نوی انګلیش دی یعنی د دواړو مطلب به یو رنګي. په دې کلاس کې به زه تاسو ته کوم یعنی اکثر موږ نه په ماډرن انګلیش کې یعنی په نوي انګلیش کې کس تپوس وکړي نو موږ ته پته نه لګي چې د ده څه مطلب دی. نو دا ټول هر څه به ته په نننۍ کلاس کې زده کوم. کلاس ډېر مهم دی، تر پایه پورې وګورئ. که په چینل باندې نوي یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره څه دی؟ سټارټ اگین، بیا یې شروع که. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې راسیز بیا شروع که نو په انګلیش کې به ورته وایي سټارټ اگین. نو په ماډرن انګلیش کې ورته موږ داسې هم ویلی شو سټارټ اوور یعنی بیا یې شروع که. یو فسټ، اول ته. یعنی اکثر موږ یو کار کوو، موږ یو کس ته وایي چې هلکه اول یې ته وکړه نو موږ ورته په انګلیش کې وایي یو فسټ. خو په ماډرن انګلیش کې ورته موږ داسې هم ویلی شو آفټر یو یعنی اول ته. بی کیرفل، توجه سره یا احتیاط سره. نو موږ به ورته په انګلیش کې داسې هم ویلی شو په ماډرن انګلیش کې واچ آوټ یعنی توجه سره. وین ویل اټ فینش، دا به کله ختمیږي. که چېرته یو کار روان او ته یو کس نه تپوس وکړې چې هلکه دا کار به کله ختمیږي یا دا څیز به کله ختمیږي نو په انګلیش کې به ورته وایي وین ویل اټ فینش. نو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي وین ویل اټ کم ټو ان اینډ، دا به کله ختمیږي. نو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي وین ویل اټ کم ټو ان اینډ. ګوډ لک، کامیاب شي. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه کامیاب شي نو په انګلیش کې به ورته وایي ګوډ لک. خو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي بریک ا لیګ، کامیاب شي. لیټس میټ ټوډے، نن میلاویږو. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه نن میلاویږو نو په انګلیش کې به ورته وایي لیټس میټ ټوډے. خو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي لیټس کیچ اپ ټوډے یعنی نن میلاویږو. آر یو میډ، آیا ته لیونی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې آیا ته لیونی نو په انګلیش کې به ورته وایي آر یو میډ. خو په ماډرن انګلیش کې ورته موږ داسې هم ویلی شو آر یو آوټ آف مایند یعنی آر یو میډ، آر یو آوټ آف مایند د دې دواړو یو مطلب دی. خو آر یو میډ چې کومه دی دا نارمل دی او آر یو آوټ آف مایند دا چې کومه دی ماډرن دی یعنی نوی انګلیش چې کوم موږ خل وایي. کین آی کم ټومارو، آیا زه سبا راشمه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې آیا زه سبا راشمه نو په انګلیش کې به ورته وایي کین آی کم ټومارو. نو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي کین آی ډراپ بای ټومارو، آیا زه سبا راشمه. اټس ناٹ ډیفیکلټ، دا مشکل نه دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا کار خو مشکل نه دی نو په انګلیش کې به ورته وایي اټس ناٹ ډیفیکلټ. نو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي اټس ناٹ راکټ ساینس، دا مشکل نه دی. هاو آر یو، که موږ چېرته یو کس ته وایي چې څنګه یې نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو آر یو. خو په ماډرن انګلیش کې یعنی په نوي انګلیش کې به ورته موږ وایي هاوز اټ ګوینګ. آی ایم لیسنینګ، زه اورمه. که موږ ته چېرته یو کس خبره کوي او ته ورته وایې چې زه اورمه نو په انګلیش کې به ورته وایې آی ایم لیسنینګ. خو په ماډرن انګلیش کې یعنی په نوي انګلیش کې به ورته موږ وایي آی ایم آل ایرز یعنی زه اورمه. آی ایم لیوینګ، زه ځمه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه دې ځای نه ځمه دا ځای پرېږدمه نو په انګلیش کې به ورته وایي آی ایم لیوینګ. خو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي آی ایم آف، زه ځمه. لیټس سټارټ، راځه چې شروع کړو. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې راځه چې دا کار شروع کړو نو په انګلیش کې به ورته وایي لیټس سټارټ. نو په ماډرن انګلیش کې به ورته موږ وایي لیټس کیک اف، راځه چې شروع کړو. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته ماډرن او نارمل انګلیش زده کړو. یعنی نارمل انګلیش خو موږ او تاسو له بیا هم لږ لږ راځي. خو که چېرته موږ نه یو کس په ماډرن یعنی په نوي انګلیش کې تپوس وکړي نو موږ د هغې په مطلب نه پوهېږو. موږ ته پته نه لګي چې دا موږ نه څه تپوس کوي یا دا موږ ته په انګلیش کې څه وایي یا د دې ټکو مطلب څه دی. نو دا ټول هر څه تاسو ته ما په دې کلاس کې وکړه. انشاءالله په دې به زه تاسو ته را روان وخت هم کلاسونه راوړم ځکه چې دا د انګلیسۍ د زده کولو لپاره ډېر مهم وي. که د موږ نه یو کس هر قسمه تپوس کوي نو موږ به په اسانه هغه له جواب ورکولی شو. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دعاګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.